نو مونږ څه وکړه زمونږ چې کوم ډیزاین هغه مونږ دې ساحې ته رسولی وو او دا طرف زمونږ مکمل تیار صرف دا کارډ چې مونږ سره کوم پروډکټ کارډ د دې ساحه کې کار پاتې وو دا به مکملو او دې نور څه له خیره سره جاوا سکرپټ ته موف کېږو دلته چې مونږ سره کوم ایټمز اډ کول دي هغه باندې کار کوو نو دلته چې کوم کار دی دې کې یو څه شیان پاتې هغه به اصلاح کوو لومړی خبره ده چې مونږ پروډکټ هم راوړی دلته باید مونږ پرایس هم ورسره شو کړو چې د دې پرایس څو ده نو د هغه لپاره زه راځم دا زمونږ جاوا سکرپټ دی زه راځم HTML ته نو راځو کارډ سیکشن ته ځکه زمونږ چې دا کوم برخه ده دا مونږ سره په کارډ کې ده چې کله په دې کلیک کوم نو به مونږ سره کارډ شو کېږي نو د مونږ پرایس هم شو کوو نو د پرایس لپاره راځم لاندې دلته چې مونږ کوم کوانټیټي شو کړی نو کوانټیټي ته مخکې به مونږ پرایس شو کوو نو همدغه د کوانټیټي چې کومه برخه ده دا زه کاپي کوم او دلته یې به پیسټ کوم کارډ ایټمز کوانټیټي په ځای ورته پرایس لیکم دا مونږ سره پرایس شي او دا input tag هم درې کوم دا بل سپین هم درې کوم او دې سپین کې دننه به زه دلته پرایس شو کوم مثال د خبرې $100 یا څونه چې موږ ورله قیمت ورکوو موږ په افغانو کې ورله ورکوو مثال د خبرې 1000 افغانو کې زموږ دا ریټ دی مثال د خبرې که زه اوس راشم دلته او صفحه زموږ ریفرش شوه نو دلته موږ سره ریټ هم راغی لږ چینجز ته ضرورت لري هغه به موږ راولو لومړی خو دا چې دا زموږ کارډ ساحه ده دا به لږ ذره ډېروو موږ نو همدغه سپین به زه دې نه کاپي کړم او د کاپي کولو څخه به راشو لاندې او لاندې دلته هم موږ سره شته نو دلته به زه راشم کوانټیټي نمبره به دا پیسټ کړم او دې نور ته به راشم CSS ته CSS کې به سټایل ته لاړ شم او سټایل کې دې کارډ ته چې زه راغلی یم د دې چې کوم موږ سره بیډ دی 300 دی زه به دا کړم 400 پکسله او دا موږ سره دا 400 پکسله شي نو هر څه به موږ سره په نورمال اندازې سره شو کېږي که زه دا 350 کړم نو لا به ښه شي او یا 380 خو 300 لومړی ګورم نو دا به زه کړم 380 نو دا موږ سره په دې شکل راشي او دا چې کوم انپورټ دی انپورټ به زه د دې ویډ لږ نور هم کموم ځکه انپورټ کې موږ سره ډېر څه نه راځي چې ډېر راشي 10 ایټمه 15 ایټمه نو هغه دونه ساحه نه نیسي ویډ چې دی 80 دی نو 80 زیات دی موږ سره زه به دا کم کړم دلته به راشم دا به کړم 50 او دلته به راشم دا موږ سره 50 راشي او 50 نه به هم کم کړم 40 به کړم دا موږ سره 40 راشي دا موږ سره انپورټ شو او زموږ چې کوم بټنز دي نو بټنز هم زه فکر کوم چې ما ډېر زیات غټ کړي او غټ ولې دي چې فنټ سایز ما ورکړی دی کوانټیټي ده دا د کوانټیټي خبره شوه او د انکریمنټ او ډیکریمنټ خبره چېرته ده موږ سره زه به دلته راشم بره به راشم بره نه به راشم زه ښه بیکګراونډ کلر دا شو ډسپلی دا شو پیډینګ چې دی لفټ رایټونه شو ټاپ او باټم خو نشته موږ سره دلته به زه راشم لومړی HTML ته په HTML کې دا چې کوم موږ سره کارډ کوانټیټي ده په دې کې چې کوم موږ سره سپین دی همدا دی موږ سره نو کارډ کوانټیټي په کوانټیټي کې موږ سره سپین د دې چې کوم موږ سره فنټ سایز نه لري نو دا دې خپل نارمل اندازه ده نو نارمل اندازې نه بیا لږ کم کوو که نه نو وګورو چې فنټ سایز او فنټ سایز کې به ورته ورکړم 0.9 EM نو دا به لږ نور هم موږ سره کوچنی شي او لږ نور به 8 به یې کړو نو بیا به انشاءالله جوړ شي نو دا زمونږ بټنز کریټ شو نو دلته موږ سره نور څه کول نه دي لاندې دلته به موږ سب ټوټل شو کوو او دغه سره به چیک آوټ بټن وي چې کله په چیک آوټ باندې کلیک کوو نو فردر مخکې به ځي او دا چې زمونږ کوم کارډ دی دا به موږ سره سیل کېږي نو لاندې راځم دلته موږ فوټر اخیستی کارډ فوټر په کارډ فوټر کې موږ سره دوه شیان راځي یو موږ سره بټن راځي او یو موږ سره چې دی H3 اخلم او په دې کې لیکم مثال خبرې ټوټل او یا ورته لیکم چې آیټمز کې داسې کوم چې په قوسونو کې به موږ سره دا هم وښیي چې په کارډ کې څونه آیټمز پراته دي مثال 3 آیټمز پراته دي او د دې نه علاوه به موږ ته ټوټل هم وایي چې 100 روپۍ شوي مثال د خبرې وایم چې 15000 افغانۍ شوي نو دا موږ سره راشي دا په دې رقم راشي موږ سره او دې نه لاندې به موږ یو بټن اخلو او بټن ته چې دا زه به ورته وایم چیک آوټ دا به زموږ د چیک آوټ بټن وي نو یو څه کار په دې کې دا کوم چې دا کار خو بره پاتې شي دا موږ سره چې دی بره پاتې شي او دا چې دا باید لاندې راشي نو لاندې راتلو لپاره به زه څه وکړم دلته به راشم دا چې زموږ مکمل کارډ دی ښه دلته زه راشم په دې کارډ کې موږ سره 3 بخشه دي هیډر دی باډي ده او فوټر ده او دې کارډ ته ما ډسپلی فلیکس لګولی که دلته زه راشم دلته ما لګولی دی چې ډسپلی فلیکس نو دا زموږ کارډ دی که نه
او د موږ ډسپلی فلیکس لګولې دا پوزیشن دغه دی او بیا دلته موږ ډسپلی فلیکس هم لګولې دی کم نه دی لګولې نم دی لګولې ډسپلی فلیکس هم نه دی لګولې صحیح ده مشکل نشته زه یو ځل راځم دا چې کوم سره کارت فوټر دی دلته دوه ټایم چې موږ سره کارت او بیا کارت چې موږ سره فوټر دی دا به راواخلي او زه ورته لیکم چې مارجن چې دی ټاپ او ټاپ به زه کړم اټو زه ګورم چې دا موږ سره ډاون راځي که نه نو دا به موږ سره فلحال ډاون نه راځي نو زه به څه کوم ډېر اسانه کار نو زه به راځم د خپل کارت ته او اوس به ورته لیکم چې د دې چې کوم ډسپلی ده هغه به موږ سره څه شي فلیکس به شي او د دې چې کوم ډسپلی فلیکس شو نو دا به موږ سره فلحال دې رقم ته راځي دا ټول په دې شکل راغلي نو دا به زه کالم ته اړوم نو لیکم چې فلیکس ډایرکشن او به موږ سره کالم وي نو دا موږ سره کالم ته وړي نو دا لاندې راغی هغه دالته بره پاتې شو اصل کې دا هم دلته بره تلو خو دلته موږ مارجن هلته ولیکلی که نه چې کله ما تاسو ته درس کوو نو فلیکس کې ما تاسو ته ویلی و چې مارجن موږ څنګه استعمالولی شو نو دلته ما مخکې د مارجن ټاپ لیکلی و نو دا موږ سره همدغه کار یې وکړو چې زموږ کوم فوټر و هغه فوټر کې پاتې شو که نه دا به دلته موږ سره بره راتلو نو دلته ما مارجن ټاپ لیکلی و نو دا موږ سره مارجن ټاپ اټو ټاکلی و نو دا موږ سره لاندې راغی باقي چې نور آیټمز هغه ټاپ پاتې شو نور ډیزاین به ورله کوو ډیزاین لپاره زه راځم بېرته سټایل ته او په سټایل کې هم دلته موږ سره فوټر دی او فوټر ته وتیم چې تاکي هر څه دي هغه د ټکسټ الاین سنټر شي نو ټول شیان به سنټر ته راشي پیټنګ به هم ورکوي ټاپ او باټم به چې دی هغه به 15 پکسله وي او لیفټ رایټ به موږ سره چې 0 هم وي مشکل نشته د هومره زموږ ډاټا نه هټېږي او بل بیکګراوند کلر هم ورکوم نو بیکګراوند کلر ته ویریبل او ویریبل ته ورته وایم چې دا موږ سره یلو کا سیف بیک نو دا موږ سره یلو راشي او په دې کې چې دا کوم موږ سره بټن د نو زه راځم ورته چې دا کوم سره کارت دی او په کارت کې چې کوم سره فوټر دی کارت فوټر دی که نه په دې کې چې کوم سره بټن ده دا به راواخلي د دې راخستو نه بیکګراوند کلر به ورله ورکوي او بیکګراوند کلر به موږ سره ویریبل وي او ویریبل چې دی هغه به موږ سره ریډ وي او د دې چې کوم کلر دی کلر به موږ سره ویریبل او ویریبل چې دی هغه به موږ سره وایټ وي او بل خبره دا چې دا پیډینګ لري پیډینګ ټاپ او باټم چې د 5 پکسل لیفټ رایټ 10 پکسل او بل خبره دا چې فنټ ویټ به چې د هغه به موږ سره بولډ وي سیف وکړو نو دا به موږ سره په دې طریقې سره دا بټن هم راشي نو دا زموږ بټن هم راغله او زموږ آیټمز به هم دلته کالکولیټ کیږي او موږ له به پته لګي چې موږ سره څونه آیټمز موجود دي او څو روپۍ شوې ټول د کارت کې موږ سره مکمل 100 روپۍ شو هغه به موږ سره دلته شو کیږي نو دا زموږ مکمل کارت هم تیار شو نور کارت کې څه کول نه دي بس صرف دوه کار کوو اوس فلحال جاوا سکرپټ کې یو کار دا کوو چې کله په دې بټن کلیک کوم نو دا کارت ورک شي کله چې په کارت بټن کلیک کوم دا د موږ سره شو شي نو بای ډیفالت به دا کارت نه وي موږ سره نو دا به څه کوم چې بای ډیفالت به نه وي نو دا غل لپاره به زه څه کوم دا چې زموږ خپل کوم کارت دی دا چې ما اخیستی دلته به راځم د دې چې کوم اوپیسټي ده لومړی به څه کوم دا به رایټ طرف ته چې دی منفي وړم یعنی اوس دې طرف ته دی کنه دا به زه منفي کوم چې بیخي شاته لاړ شي نو ورته لیکم چې منفي 200 پکسل نو دا به 200 پکسل چې دی د سی ووځي نو دا 200 پکسل کم دی زه به دا کړم 500 پکسل نو 500 پکسل به دا سی ووځي وتل نو وروسته که زه دا صفحه څه کوچنی کوم نو کېدای شي دا موږ سره شو شي اوس نه شو کېږي ښه خبره ده او کېدای شي کله څه مسله راشي شو شي نو د هغه لپاره د دې اوپیسټي هم د شي ټاکم هغه زه 0 کوم نو دواړه کاره به وشي هم باسه لاړ شو هم به اوپیسټي جوړ شي نو مکمل به ختم شي اوس لاجیک دا دی چې کله زه په دې کلیک کوم په دې کارت به آیکن باندې نو بیا به څه وشي نو دلته د دې چې کوم رایټ دی دا د موږ سره 0 شو دی چې کوم اوپیسټي د هغه د موږ سره 1 شي نو دا یو کلاس اخلم د شو کارت په نوم باندې او په دې کلاس کې هم دغه کار کوم رایټ 0 کوم او اوپیسټي چې دا هغه زه 1 کوم او دا کارت به کله کار کوي چې کله دا کار به کله کوي چې کله په دې کارت کې دا کلاس ولګي نو زه ورته وایم چې کله په دې کارت کې دا کلاس اپینډ شو نو بیا ته دا کار وکړه نو اوس خو فلحال نشته که نه که زه راشم HTML ته او په HTML کې دې کارت کې ورته ولیکم چې شو کارت یعنې دا کلاس ولګوم نو ګوره دا به موږ سره دلته شو شي نو همدغه کار خو به موږ نه کوو دا لګول او لرې کول دا کار به موږ سره څوک کوي دا به موږ سره جاوا سکرپټ کوي او جاوا سکرپټ به د چا په واسطه کوي جاوا سکرپټ بیا موږ سره د دې بټن او هغه چې کوم کلوز بټن دغه په واسطه کوي لومړی به زه دا بټن ټارګټ کوم بیا چې دا کارت به ټارګټ کوم بیا به هغه بل بټن ټارګټ کوم د هغه لپاره راځم د JS فولډر کې یو نیو فایل کریټ کوم د app.js په نوم باندې
پروډکټس کې به موږ ټول پروډکټس ریلیټډ کارونه کوو او اپ کې چې اضافي کارونه کوو نو اپ جی اس تر راتلو نو وروسته بلته زه کوم یو ویریبل اخلم کانست او په دې کې لیکم چې کارت بي ټي ان او کارت بي ټي ان ټارګټ کوم چې ډاکومنت ډاټ کیوري سلیکټر او کیوري سلیکټر کې ورته وایم چې زموږ د کارت بټن څه نوم ده نو دا وزه راشم او راتلو نو وروسته به زه راشم سرچ ته بره لومړی سر ساحې ته ځکه دا موږ سره په دې سرچ سیکشن کې موجود دی او سرچ سیکشن ته که زه راشم نو ته به دلته وګورې چې موږ سره څه شی موجود دی دلته دا یو دی دا یو ایکن دی نو دلته به زه راشم او زه به دې ته ورکړم یو آی ډي او آی ډي به زموږ دا وي چې دا موږ کارت بي ټي ان یو دا شو موږ سره بل لاندې راځم د کارت کې دننه چې دی دلته راځم زه هیډر کې کارت کې هیډر ته راځم او په کارت کې باډي شو موږ سره او دا زموږ هیډر شو په دې کې ما یو بل بټن اخیسته د کلوز لپاره نو دلته زه آی ډي ورکوم او آی ډي کې ورته وایم چې کارت کلوز بي ټي ان دا شو موږ سره او کارت خو موږ سره الریډي کلاس لري دا به موږ د همدغه کلاس په واسطه ټارګټ کوو او بیا بالاخره سره مخکې ځو اوس به څه کوو اوس به راځو اپ ته نو په اپ کې کارت بټن ده موږ سره کیوري سلیکټر په دې کې به موږ دا کارت بټن به ټارګټ کوو نو زه لیکم چې موږ سره کوم کارت بي ټي ان دا به موږ ته راواخلي دا یو شو موږ سره بل کانست او کانست راځم ورته لیکم چې بل موږ سره کلوز بي ټي ان نو کلوز بي ټي ان به راواخلم ورته به لیکم چې کوم سره ډاکومنت ډاټ کیوري سلیکټر او کیوري سلیکټر کې به ورته وایم چې زموږ کوم کارت کلاس دی که آی ډي ده موږ سره خبره ما غلط لیکلی دی دا چې موږ سره کارت کلوز بي ټي ان دا به راواخلي او دلته راځم دلته به زه ولګوم چې دا موږ سره آی ډي ده او دلته بیا راځم کانست او اوس به کارت ټارګټ کوم مکمل نو لیکم چې ډاکومنت ډاټ کیوري سلیکټر او کیوري سلیکټر کې ورته وایم چې زموږ کوم کلاس د کارت په دا به ټارګټ بس دا درې وړه ما ټارګټ کړم اوس به چیک کوو اوس چې کله زه په دې کارت بي ټي ان باندې کلیک کوم نو ډاټ اډ ایونت لسنر او په دې باندې چې کله کلیک کوم نو بیا به څه وشي نو ته به موږ سره کال بیک فنکشن کال شي او په دې کال بیک فنکشن کې به زه خپل کار کوم نو تر راځم ورته وایم چې دا موږ سره کوم کارت دی صحیح شو په دې کې به څه وکړي په دې کې کلاس لیست او په کلاس لیست کې به اډ کړي چې به اډ کړي نو کوم کلاس ما کریټ کړو شو کارت په نوم باندې یو کلاس ما کریټ کړو نو دا پکې ولګي نو په دې باندې به دا کلاس ولګي چې کله زه په دې بٹن باندې کلیک کوم یو بل ایونت لیکم کلوز بٹن لپاره نو چې کله زه په کلوز بٹن باندې شي کوم اډ ایونت لسنر چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو چې کله په دې کلیک کوم نو بیا به شي کال بیک فنکشن به کال شي موږ سره او په دې کال بیک فنکشن کې ورته وایم چې ته به څه وکړې ته به داسې وکړې دا چې زموږ کوم کارت دی صحیح ده او په دې کلاس لیست او کلاس لیست کې به موږ څه کې ریموو وکړي چې به ریموو کې نو ته موږ سره کلاس دی د څه په نوم د شو کارت په نوم یو کلاس دا به ته ریموو کړي دا چې ریموو کړې نو هماغه کار وشي چې کله شو ولګېږي نو زموږ ډیټا به شو شي او چې کله لرې شي نو زموږ ډیټا به بیرته هایر شي راځو اوس یې ګورو نو زه راځم فلحال نشته چې کله په دې کلیک کړم نو بیا هم نشته ولې نشته ځکه چې دا فایل مونږ کریټ کو خو لینک هم نه کړو نو لاندې به زه راشم راتلو نو څه د پروډکټس نه لاندې لیکم چې سکرپټ او سکرپټ ته لیکم چې اس ار سی او په اس ار سی کې یو جی اس په نوم فولډر دی او په دې کې اپ ډاټ جی اس په نوم سره فایل دی دا ما راواخلو اوس چک کوم اوس کلیک کوم نو زموږ کارت راغی په دې کلیک کوم بیرته لاړ په دې کلیک کوم راځي په دې کلیک کوم سره بیرته ځي نو زموږ کوم کارت دی او دا موږ سره چې شو دا زموږ کریټ شو انیمیشن نشته ځکه موږ تر اوسه پورې انیمیشن نه دی لګولی نو راځم سټایل ته او سټایل ته راتلو نه وروسته زه راځم دلته ټولو نه ټاپ کې سټایل ته راځم که نه سټایل کې ټولو نه ټاپ ته راځم او په ټولو نه ټاپ کې دا چې کوم سټار ما اخیستی عموما ټولو باندې زه انیمیشن لګول غواړم چې څونه ایلیمنټس دي موږ سره نو دلته کې ټرانزیشن او ټرانزیشن ته ورته وایم چې 0 په ټولو باندې ولګوه که نه هر ډول چې سټایل په ټولو سټایلونو او 0.3 سیکنډ کې باید پوره شي او په ایز سټایل کې باید پوره شي نو اوس که راشم کلیک کړم نو دا موږ سره داسې راشي چې بیا کلیک کوم دا به داسې موږ سره لاړ شي نو که سلو کول غواړې بس وخت ولري یاد کړه نو دا موږ سره په دې رقم ته وشي نو دا زموږ د HTML برخه وه چې خلاصه شوه زه به رایټ کلیک کړم
را بشم اکټیویټ د موبایل موډ ته دا موبایل موډ ته وړي. اوس که بیا کلیک کړم نو په موبایل موډ کې هم دا مونږ سره صحیح کار کوي، ریسپانسیو دی، مشکل نشته. که زه لږ لاندې راشم او وګورم نو زموږ ټول ویب سایټ چې دی هغه ریسپانسیو دی. نو دلته مونږ سره نوره څه مسله نه ده پاتې او څه چې مونږ غوښته هغه وشو. اوس ټول کار دا دی چې مونږ به دې کارت ته ایټمز څنګه ایډ کوو. نو زه به دا بیرته کلوز کړم او اوس به مونږ دلته ایټم ایډ کولو باندې کار کوو. ښه، نو اوس دې کارت ته به مونږ ویلیو څنګه وراچو. دا چې کله مونږ لومړی خو دا دی چې دا کوم بټن ده په دې باندې مونږ کارسر پوینټر نه دی لګولی، نو دا کار هم باید زه وکړم. نو د هغه لپاره به زه راشم دلته کارت سیکشن، سرچ سیکشن مونږ سره دلته دی، سرچ ګروپ سرچ سیکشن، او سرچ سیکشن نه لاندې مونږ سره چې دی دلته کارت آیکن دی که نه، دلته به زه راشم ته ولیکم چې کارسر، او کارسر چې دغه مونږ سره پوینټر سیف. اوس به راشم دا مونږ سره پوینټر شو، نو اوس هغه د بټن فیلینګ راځي. ښه، اوس به څه کوو، اوس به راځو نو په دې کې به مونږ د کارت کې اوس ډیټا اچوو. نو سټایل ته ضرورت نشته، اپ ته هم فلحال ضرورت نشته، ایچ ټي ایم ایل ته ضرورت پیښیږي، پروډکټس ته راځو. نو په پروډکټس کې تیر کلاس کې مونږ دا وکړو چې زمونږ کوم پروډکټس وو هغه مونږ د جاوا سکرپټ واسطه هلته وویسته او مونږ سره شو. اوس به مونږ داسې یو کار کوو چې دلته مونږ سره کوم بټنز دي، په دې چې کله کلیک کېږي نو همدغه ډیټا به په دې کارت کې اچول کېږي. مثال که په دې کلیک کېږي دا به اچول کېږي، که په دې کلیک کېږي دا به اچول کېږي، که په دې کلیک کېږي نو دا به دلته اچول کېږي. نو د هغه لپاره به څه کوو، د هغه لپاره که تاسو وګورئ زموږ دغه هر یو پروډکټ ځان ته یوه آی ډي لري او موږ د همدغه آی ډي په واسطه به موږ دا پیژنو. موږ سره چې ډیټابیس نه هم ډیټا راځي نو د هر یو پروډکټ ځان ته آی ډي وي او موږ د هماغه آی ډي په واسطه دا پیژنو. او تاسو ته ما تیر کلاس کې هم ووی چې کله موږ سره ډیټا د آی ډي نه د ډیټابیس نه راځي هغه موږ سره د جیسن په شکل کې راځي او هغه جیسن چې کله موږ کنورټ کوو جاوا سکرپټ ته نو موږ سره همدغسې ارې اف ابجیکټس کریټ کېږي لکه څنګه چې ما دلته کریټ کړی. نو دا سیم ټو سیم هماغه سناریو ده، که سبا ډیټابیس نه هم ډیټا راوړم په همدې شکل به موږ سره راځي. نو دغه آی ډي باندې به زه څه کوم، ډیټا به زه ایډ کوم. نو دا به زه څه کوم، دلته راشه دلته موږ سره د ایډ ټو کارت بټن ده. نو زه به لومړی په دې باندې یو ایونټ لسنر لګوم چې په دې هر یو باندې چې کلیک وشو نو همدغه پروډکټ باید هلته ایډ شي. نو همدغه پروډکټ به هلته څنګه ایډ کېږي، نو دا موږ په آی ډي پیژنو. نو په همدغه بټن کې زه یو اټریبیوټ اخلم د ډیټا په نوم باندې. تاسو ته ما په ایچ ټي ایم ایل کې ویلی وو چې ډیټا اټریبیوټ موږ دې له خاطر اخلو چې په دې کې موږ مخکې نه یو ډیټا پاس کوو تر څو هغه موږ مزید د جاوا سکرپټ په واسطه یا همدغسې استعمال کړو. نو دا زه ډیټا آی ډي پاس کوم او په دې ډیټا آی ډي کې چې کوم ویلیو راځي هغه موږ سره کوم ځای نه راځي، هغه د چې کوم موږ سره پروډکټ په نوم باندې ارې ده د دې د آی ډي څخه راځي. نو دا تیر کلاس کې مونږ د لوپ په واسطه دا کار کړو کنه. فار ایچ لوپ باندې مونږ د دې څخه ټوله ډیټا راوویسته او بیا مول د سکره شو کړه، نیم ډسکرپشن سم شو کړه، خو په دې بټن کې ډیټا آی ډي په نوم اټریبیوټ واخصو هغه آی ډي دلته ما شو کړه. اوس دلته موږ سره کلاس لګیدل د اډ کارت په نوم باندې. نو اوس دا اډ کارت چې لګیدل دا کارت په دې دا بټن په دې ټولو کې موجود دی. نو زه به داسې یو کار کوم چې په دې هر یو باندې کلیک وشو نو زه به د هغه آی ډي راخلم، زه به چک کوم چې دا د کوم یو سره جوړیږي او چې هر یو سره جوړېدو هماغه به زه راخلم او په کارت کې بیټ کوم. نو دلته راځم لاندې او لاندې راتلو نو وروسته به دلته چې کوم زه به یو کمنټ اچوم او لیکم چې رینډر یا لیکم چې اډ ټو کارت. نو دا به یو فنکشن کریټ کوم ورته لیکم چې اډ ټو کارت او یا دې فنکشن ته ضرورت هم نشته، بیا به ګورو مخکې. نو دلته به زه لومړی خپل دا بټن ټارګټ کوم، دا چې موږ سره کوم اډ بټن ده. نو لیکم چې کانست او کانست ورته لیکم چې اډ ټو کارت btn او لیکم چې document dot query selector او دلته به query selector نه، دلته به زه query selector all نه استفاده کوم ځکه دغه کلاس چې دی ما سره په هر یو الیمنٹ کې موجود دی. نو زه به دا ټولې بټنې ټارګټ کوم، زه به څه کوم ټولې بټنې ټارګټ کوم. نو دلته لیکم query selector all او په دې کې وایم چې ما د چی راکا add cart نوم چې کوم بټن ده دا ماته راکا. دا دوست راشم console.log ته او زه تاسو ته add to cart بټن شو کړم. نو تاسو به ګورئ چې داسې کارتونه دي هغه ټول ما ټارګټ کړي. ریډ به کلیک کړو، انسپیکټ ته به راشو او په انسپیکټ کې به زه راشم کنسول ته. په کنسول کې به تاسو ګورئ چې 9 نوډ راخص یا 3 نوډ او دا هر یو ځانته بټن ده او دلته سوچ دلته وګورئ چې کله ودرېږم نو ګوره هر یو بټن جدا جدا راخسته او د هر یو ځانته یو انډیکس نمبر دی.
د هر یو شی ذاته دا په 0 انډیکس دی، دا په 1 دی، دا په 2 دی، دا په 3 دی. نو اوس دا مونږ څنګه راوباسو؟ دا مونږ د فار لوپ واسطه هم راوستل شو. په جاوا اسکرپټ کې تر ټولو ایزي طریقه هغه مونږ سره فار ایچ لوپ ده. نو زه به څه کوم؟ زه به دا د فار ایچ لوپ واسطه راوباسم او زه به دا یو ټارګټ کوم. نو دلته به ځلې کوم چې دا کوم سره اډ ټو کارت بټن ده او دا به چې کې دا به فار ایچ لوپ ته زواچو. فار ایچ لوپ مونږ ته معلوم دی دا مونږ کال بیک فنکشن اخلي. کال بیک فنکشن کې مونږ دوه پارامټرز ورکولای شو، یو د ویلیو لپاره، بل د کی لپاره. نو دا ټول هغه بیسیک شین چې ما تاسو ته په جاوا اسکرپټ کې ویلې تاسو ته. نو په دې باندې تاسو پوه شئ دلته به مونږ پروژه باندې کار کوو. نو زه به څه کوم؟ زه به ورته دلته لیکم چې یاره زما شی په کار دی، زما دا بټن په کار دی. نو دلته زه بی ټي ان په نوم باندې یو پارامټر اخلم. ګوره اصل کې دا فنکشن مونږ دې لیکو کنه، دا کال بیک فنکشن چې دا زمونږ کوسون چې په دې کې ما بی ټي ان واخستو او دلته ما دا شروع کړو او دلته ما دا کوسونه واچو. خو دلته مونږ چې کله ایرو فنکشن استعمالو نو ستا پارامټر 1 وي نو بیا ته ضرورت نه لري چې دا کوسونه واچي، بیا دا تیلر ریکا بس دا تاسو سره کار کوي. او اوس که زه راشم دلته سیمی کالن واچوم تا ته دا بټن شو کوم نو کنسول ډاټ لوګ په دې کې تاسو هم چې دا بی ټي ان تو ګوره دا چی شه دی. نو ته به وګورئ چې هر یو بټن تاسو جدا جدا راځي. نو ګوره دا یو بټن د موږ سره جدا راغله، دا هر یو بټن تاسو جدا جدا لاسته راغله. نو اوس ته کولای شئ چې په دې باندې کلیک ایونت ولګئ. د څه کله د ایونت د کلیک چې کله په هر یو باندې کلیک وشو نو زه دا کنسول بیټل ته ختموم. اوس په دې باندې چې کوم د کلیک ایونت لګوم. نو زه لیکم بی ټي ان او ډاټ اډ ایونت لسنر او په دې کوم چې کله کلیک وشو. و دې مطلب چې د دې مطلب دا چې په دې څونه بټن چې موږ سره په دې هر یو باندې کلیک وشو دا به همغه بټن ټارګټ کوي. نو چې په دې کلیک وشي بیا وڅو شي کال بیک فنکشن به بیا کال کیږي او په دې کال بیک فنکشن کې دنه به موږ خپل کار کوو. اوس په دې هر یو بټن چې کلیک کیږي نو د هر یو بټن ته ګوره ما ډیټا آی ډي پاس کړی. نو زه به د آی ډي ترلاسه کوم. زه دا آی ډي ترلاسه کوم. نو زه به څنګه ترلاسه کوم؟ نو دلته به زه ورته ولیکم یو ویریبل به زه واخلم آی ډي په نوم باندې او دلته به ورته ولیکم چې موږ ته ډیټا آی ډي به موږ څنګه راخلو. نو موږ سره دا کوم بی ټي ان چې په کوم کلیک کوم په دې کې موږ ته شرک دا چې کله دې نه تاسو ډیټا اخلئ دینه نو دلته به تاسو چې لیکل دا به تاسو لیکل ډیټا سیټ او بیا به ټکی واچوي او داغه نور څه چې دلته تاسو کوم نوم ورکړی دا یو بیا به دا لیکئ. دې طرف ته چې دی د دې په ځای به تاسو دلته لیکئ ډیټا سیټ او بیا به چې وکړئ دا چې کله دې طرف ته چې دی دا بیا ټکی واچوئ بیا به ولیکئ دا. نو دا به تاسو چې دی دا به د دې ویلیو تعالی درکوي. نو دا چې راکړو زه به اوس کنسول کې تاسو هم چې په آی ډي کې موږ سره څه شی راځي دلته مې ولیکم. اوس ګوره په دې مې کلیک کړو 0 راغی ځکه د دې آی ډي موږ سره 0 ده. د لومړی پروډکټ آی ډي 0 ده. په دې مې کلیک ګوره 1 راغی. په دې مې کلیک ګوره 2 راغی. لاندې راځم په دې مې کلیک ګوره موږ سره 3 راغی. په دې کلیک کوم موږ سره شي راځي 4 راځي. په هر یو چې کلیک کوم د هماغه آی ډي موږ ته راکوي. نو آی ډي موږ ترلاسه کړو نو اوس موږ سره پروډکټ پیدا کول هغه اسانه دي. اوس به موږ پروډکټ څنګه پیدا کوو؟ اوس موږ د یو فنکشن ته ضرورت لرو چې موږ سره د څونه ایټمز موجود دي دلته بره چې دا څونه ایټمز موجود دي موږ د یو فنکشن ته ضرورت لرو چې هغه دغه آی ډي چې ما ترلاسه کو دلته د آی ډي چې ما ترلاسه کو چې هغه وکولای شي د ارې ته ننوځي او دغه آی ډي د هر یو سره چک کړي چې آیا دا د کوم یو سره جوړیږي. نو د هغه لپاره کستاسو یاد شي مونږه په جاوا اسکرپټ کې بیسیک چې کله اره فنکشنز وي نو ال د ما تاسو یو څه فنکشنز ویلو لکه د سم په نوم د ایوری په نوم د فلټر په نوم د میپ په نوم دا فنکشن ما تاسو ته ویلو د فایند انډکس په نوم فنکشن. نو دا کار موږ د هغه په واسطه کولای شو. نو اوس بس کوو نو زموږ یو فنکشن ته ضرورت دی چې هغه په دې ټولو کې وګرځي او چې کله په دې کې وګرځي نو موږ ته راکړي چې آیا دا آیټم د چا سره جوړیږي. نو د هغه لپاره به موږ سره سوي موږ به یو فنکشن هغه فنکشن چې دی هغه موږ سره د فایند فنکشن دی چې هغه په دې اره کې ګرځي. نو اوس دا آی ډي موږ سره چا سره میچ کول غواړو بره چې دا کوم موږ سره د آیټمز په نوم باندې دا چې arrays of objects دي په دې کې کوم په دې اره کې چې کوم objects دي موږ په دې کې دا لټول غواړو د آی ډي سره راځي دا موږ په دې کې لټول غواړو کنه پروډکټس دلته دي. نو زه بل تاسو کومه زه ورته دا چې کوم سره آیټمز دي آیټمز دا اره ده کنه په دې اره کې به موږ کوم لګو فایند په نوم چې کوم سره فنکشن دی دا لګو او دا فنکشن موږ چې غواړو دا موږ کال بیک فنکشن غواړي. دا چې غواړي موږ سره موږ دا یو کال بیک فنکشن غواړي چې کله دا رن شي نو دا بخپل دا فنکشن رن کوي او دې کې با دا کال بیک فنکشن بیا موږ نه یو پارامټر غواړي او هغه پارامټر به څه ورکوم هغه ز اټم ورکوم. اټم ولې ورکوم دا څه کور کوم دا آیټمز اره ده په
پدې کې ډیر ویلیوز موجود دي او دا آیټم د دې نه یو راخلي دلته راولي یو راخلي راولي نو ځکه دا آیټم لیکم دا آیټمز دی او دا آیټم دی د دې آیټمز نه به یو راخلي دلته به راولي او دلته چې راولي نو زه د خود لدنه اکسس فنکشن کې دنه دا اکسس کولای شم ځکه دا پارامټر دی نو دلته بس دا اکسس کما نو اوس کله تاسو خمه مخکې لږ تاسو خمه نو تاسو ما مخکې مې چې کله ته ایرو فنکشن استعمالي او ستا پارامټر 1 وي نو بیا ته ضرورت نه دا کوڅونه واچي دا لري کا اوس راځو دلته نو اوس دلته چک کومه زه ستاسو کنسول کې هم چې موږ سره په آیټمز کې چې په دې آیټم کې چې راځي console.log ته راځم او تاسو ز آیټم هم چې په دې آیټم کې موږ سره څه راځي نو دا ما پکې راوځو اوس راځو نو ګورئ په دې کلیک کوم چې کله کلیک کوم ګوره ټول چې په دې آیټمز کې څه ډاټا و ټول موږ ته راغله کنه اول دا راکو به دا راکو ګوره دا د ټول لپاره چلیږي اول یو ته چلیږي بیا اول 0 ته چلیږي بیا 1 ته بیا 2 ته بیا په دې ټولو چلیږي نو دا د څه فنکشن دی چې په دې ټول آیټمز کې چلیږي هر یو باندې کلیک کوم ګوره چې په هر یو کلیک کوم دا په ټولو ته چلیږي ګوره لاندې نور هم جوړ شوم سره دا کلیک کوم ګوره په دې مې کلیک ګوره ځل بیا ټول راوځي ځکه دا په دې ټولو وګرځیدو دا مې کلیر ګوره په دې کلیک کوم نو بیا راوځي دا په دې ټولو ګرځي نو دا د څه فنکشن چې په دې ټولو ګرځي نو اوس به موږ څه کوو اوس به موږ دلته اف کنډیشن لګو څه به لګو اف کنډیشن اوس لیکم اف کا چیرته صحیح شو دا موږ سره چې دا کوم آیټم دلته راځي دی کې او په دې آیټم کې چې دا کوم سره آی ډی دا کچې ته دا مساوي شو له چا سره په کوم بٹن چې ما کلیک کړی د هغه د آی ډی سره خو لاجیک ته وښه دا چې کوم آیټم دلته موږ سره دا آیټم کوم دا موږ سره دې نه راځي کنه دینه دا چې کوم آیټم دې نه راځي په دې کې چې کوم آی ډی دا کچې ته دا مساوي شو له چا سره دا چې کوم بٹن باندې ما کلیک کړی د دې له آی ډی سره مساوي شو نو بیا بدن نه راشي او دنه چې راغلی نو بیا بس کو بیا به مونږه امدغه آیټم راخلو او یو ځکه یا چې داغه مخې کنسول کې دلخم نو لاګ تر اعظم او ته هم چې ماته آیټم شو کا اوس ګوره پدې مې کلیک کړو آی ډی 0 وکنه نو ګوره 0 آیټم ماته راکو په 0 آی ډی چې موږ سره کوم آیټم واغې راکو راځو په دې بل کلیک کو ګوره په دې دا چې دا 0 دا 1 دا 2 دا ګوره په دې کلیک کوم نو ګوره آی ډی 2 دا کنه نو دې ماته راکو او چې په هر یو کلیک کوم نو ماته هماغه راکې نو دې صحیح پورې موږ راورسېدو زموږ چې کوم کار هغه دې صحیح پورې راورسېدو اوس به دلته یو خالی اره جوړوم چې به جوړوم یو خالی اره جوړوم او دغه ډیټا به په هغه اره کې ورچوم نو ته به راشم د باندې د ساحه کې دینه بل لاندې راشم دلته به واخلم چې لړ به واخلم او دلته به کارت په نوم باندې یو خالی اره واخلم او دې خالی اره ته به دا ابجیکټ ورولم نو دلته بزان ته چې جوړ شي دلته بزان ته یو اره اف ابجیکټس کریټ شي نو اوس به څه کوم دلته بزراشم ورته وایم چې راته د سو کا دا چې کوم سره کارت ده په دې کې پوش کړه چې پوش کړه چې په دې آیټم کې راځي او دا چې د پوش کړو هغه نو څه به موږ تاسو کې زراعتم ته چې بیا به موږ ته دا چې کله ځ کلیک کوم نو موږ ته بیا دا کارت شو اوس کنسول کې لا شو کوم بیا موږ دا کارت شو چې په دې کارت کې څه راغی اوس ګوره تعالی شو کوم نو چې کله پدې ښه مونږ ته وایي چې آیډنټیفایر کارت already چې ده ډیکلیئر شوی دی دا کارت چې دی مخکې نه استعمال شوی دی نو د دې کوم چې کارت آیټمز ورته نوم ورکوم ځکه پدې کې موږ آیټمز راځي نو کارت آیټمز ورته نوم ورکوم نو پرابلم آیټمز اول دا به موږ ته کوم چې کارت آیټمز شو کوم اوس راځو ګوره کلیک میو کړو اره اف ابجیکټ کریټ شو پدې کې یو ابجیکټ موجود دی او دا 0 انډیکس والا ابجیکټ موجود دی ګوري پدې بل کلیک کوم نو ګوره 2 شو پکې نو اوس پدې کې دایټ کی پدې بل کلیک کوم نو ګوره 3 شو موږ سره نو چې په هر یو کلیک کوم هغه پدې اره کې اچول کیږي پدې کې بچم کیږي نو چې پدې کې جمع کیږي بیا موږ څه کوو بیا به موږ راشو راځو خو بیا به موږ امدینه ډیټا راو باسو په کارت کې به شو کوو خو اوس بس کوو اوس یو بل کار کول دي هغه څه اوس درلوم ګوره به ته می کنسول راوستو یو کس راغی پدې آیټم کلیک کړو اډ کو 0 نمبر آیټم یو ځل اډ شو اوس بیا کلیک نو بیا اډ کی ګوره ماغه 0 نمبر 2 ځل اډ شو بیا کلیک نو بیا اډ کی نو ګوره 3 ځله ماغه 0 نمبر او زه داسې نه غواړم چې کله کارت کې یو پروډکټ یو ځل اډ شو دوباره به هغه اډ نه کړی شي نو زه بس کومه نو زه به اوس بیا د سی کومه چې زه به چک کومه او زه دا ځل په دې کې چک کومه چې آیا دا کس چې کله د کارت آیټم کې ډیټا چې په دې آیټم کې خو مخکې نه دا شی موجود نه دی اوس به زه دا شی چک کومه مخکې مې بره اړیږي چې کو اوس په دې کې چې کومه چې یو څوک په دې کې ډیټا چې آیا دا ډیټا خو مخکې نه په دې کې موجود نه دی نو دا غل لپاره هم یو فنکشن پکار دی
کچېرته موجود وو خو الرټ ورکړه چې یاره دا خو مخکې نه موجود دی او کچېرته موجود نو بیا پس د هغې نه پکې اډ کوه ډایرکټ مه اډ کوه نو زه به اوس څه کوم زه به داسې وکړم چې دا کنسول به دې نه ختم کړم او دې اف کنډیشن ته دننه به راشم یو بل اف کنډیشن به زه ولیکم اف کچېرته اوس دا اف کچېرته زه په دې کې لیکم نو دلته زمونږ یو فنکشن داسې پکار دی چې هغه بیا په دې ټولو وګرځي او چې په دې ټولو ګرځي نو دا آی ډي به میچ کوي او چې کله میچ کېږي نو ټرو راکړي او چې کله نه میچ کېږي نو فالس راکړي نو زه مخکې له دې چې دا ولیکم چې دلته تاسو عملي ښیم نو لیکم چې result let result داسې ارزي تور باندې لیکم بیا ګورو نو زه راځم دا چې کوم سره کارډ آیټمز دا موږ سره اریا ده کنه په دې کې یو بل فنکشن کال کوم د سم په نوم باندې او دا سم فنکشن چې دا هم سیم ټو سیم لکه فایند غوندې کار کوي سیم ټو سیم اس فرق نه لري زره قدر فرق نه لري هم دې غوندې کار کوي خو فرق دا دی چې دا موږ ته آیټم راکوي په جواب کې او دا به موږ ته یا ټرو راکوي یا به فالس راکوي فایند څه کوي فایند چې کله آیټم پیدا کړي نو اماغه آیټم بیرته ماته راکوي او سم څه کوي سم چې کله آیټم پیدا کړي نو ماته ټرو راکوي چې کله آیټم پیدا نه کړي نو ماته فالس راکوي نو په دې کې به هم موږ کال بیک فنکشن کال کوو او په دې کال بیک فنکشن کې به هم موږ سره چې راځي نو دلته ما کارډ آیټمز اخیسته نو دا به لیکم چې کارډ آیټم ځکه د دې آیټم څخه به یو آیټم راځي نو دا چون موږ سره ایرو فنکشن دی او زموږ پارامیټر 1 دی نو دا قوسونه نه اچوم ډایرکټ دي او دلته اوس دننه راځم دننه راغلم ډېره ښه ده اوس چک کوو لیکم اف کچېرته ځای شو کچېرته دا چې کوم موږ سره کارډ آیټم دی او دې کې چې کوم آی دی کچېرته دا مساوي شو خالي چا سره مساوي شو کچېرته دا موږ سره مساوي شي دا به اوس چا سره مساوي کېږي دا بله چې کوم موږ سره آیټم دی کچېرته له دې سره مساوي شو دې کې چې راځي ځکه چې هلته کلیک کړئ نو اول دلته راځي که آیټمز دلته راځي نو دا آیټمز آی ډي دې سره چې کوم چې په کارډ کې خو مخکې نه موجود نه دی دویم کچېرته دا مساوي شو د آیټم ډاټ آی ډي سره نو مطلب دا مخکې نه موجود دی نو بیا چې وکړه بیا الرټ ورکړه بیا چې ورکړه الرټ ورکړه او الرټ به څه وي الرټ به داسې وي چې زه به ورته لیکم چې product already added کارډ پروډکټ مخکې نه چا شوی دی کارډ کې اچول شوی دی دې ریزلټ ته ضرورت نشته ها دا به موږ داسې نه لیکو ځکه دا خو موږ ته خپله ټرو فالس راکوي د دې داسې لیکلو ته ضرورت نشته دا به موږ څه کوو دا به زه د باندې موږ لیکو دا اف کنډیشن به موږ دې ځینه ورانوو ځکه چې دا خپله دا سم فنکشن موږ ته دا چې ما ریزلټ اخیستی په همدې اخیستی دا موږ ته ټرو فالس کې دا به موږ دې ځینه ریټرن کوو دا ریزلټ به ریټرن کوو نو دا چې ریزلټ بیرته ریټرن کوو دا به موږ سره ټرو فالس دلته راشي یا به ریزلټ کې به یا ټرو راځي یا فالس نو زه اوس تاسو دا ریزلټ ښیم بیا لږ د کوډ کې ګوتې وهو نو زه راځم اوس دلته او تاسو ته وایم کنسول ډاټ لوګ او په کنسول ډاټ لوګ کې تاسو ته ریزلټ ښیم اوس چک کوو راځو په دې مې کلیک کړو نو فالس راغی فالس ولې راغی فالس ځکه راغی چې دا مخکې نه موجود نه و نو چې نو فالس راغی ډیټا اډ شوه چې بیا کلیک کړم نو ګوره موږ سره بیا فالس راغی بیا ولې فالس بیا موږ سره بیا ټرو راغلی وی فالس راغی ما ورته ویلی دی مطلب دا مساوي شوی دی ښه دا اوس موږ سره مساوي نه دی دا ولې مساوي کېږي نه دا ولې موږ سره فالس راځي او ټرو نه راځي ګورئ ښه چې هر ځل کلیک کوم نو دا موږ سره فالس راځي فالس ولې راځي ځکه چې کوم ډیټا چې موږ په ارې کې اچو هغه کوډ ما دې نه لرې کړی دی نو ډیټا خو سره کې نیټ کې نو ارې خو خالی دی چې هر ځل کلیک کوم نو ماته وایي چې دا ډیټا ارې کې نشته نو که زه اوس راشم او دلته دا ډیټا ارې کې پوش کړم نو بیا موږ ته پته لګي کله زه اصولي کوم چې دا کوم سره کارډ آیټمز دي په دې کې څوک په دې کې پوش کړه چې پوش کړه په دې کې دا چې کوم موږ سره آیټم راځي دا په دې کې موږ سره پوش کړي دا په دې کې پوش کړي نو اوس ګوره که زه راشم او په دې کلیک کړم نو اول به موږ سره فالس راځي که بیا زه کلیک کړم نو موږ سره ټرو راغی ټرو ولې راغی ځکه دا اوس یو ځل په کارډ کې موجود دی که زه اوس په دې کنسول کې دواړه درله وښیم دا کنسول یو ځل بیا پیس کړم دلته او کارډ آیټمز درته وښیم نو تاسو له پته ولګي دا موږ سره څنګه شیان راغلي دلته ګوره یو ځل مې کلیک کړو نو ګوره دا موږ سره فالس دی فالس ولې دی ځکه دا موږ سره خالي ده خو چې دا ما کلیک وکړو دا په دې کې واچول شو که زه بیا کلیک کوم نو ګوره موږ سره ټرو راغی ټرو ولې راغی ځکه په دې کې مخکې نه آی ډي موجود دی دلته ګوره دا موږ سره مخکې نه موجود دی نو دا موږ سره دې رقم ته راغی اوس به څه کوو اوس د ریزلټ ته ضرورت نشته دا ټول د دې نه لرې کومه دا لرې کومه دې نه دا چې ما ریزلټ اخیستی دا ریزلټ نه اخلم
دا ریزلټ چې کوم دا زه نه اخلم دا لري کوم او دلته ما تاسو وی چې کله موږ ایرو فنکشن دا قوسونه ختمو بل ما تاسو په ایرو فنکشن کې دا ویلو چې کله تاسو سره سټیټمنټ 1 وي نو بیا تاسو ریټرن ملي کوم دا قوسونه لیکي بس ډایرکټ رن کې تاسو ډایرکټ رن کیږي هم دې لپاره دا راغلی دی نو به تاسو سره ډایرکټ ولیکي نو هغه کوډ به دې طرح کنورټ شي دا ما خبره ده بس دا ستا پارامټر شو دا پارامټر د چک شو اوس دا به موږ ته په جواب کې ټرو کې فالس نو لیکم اف کا چیرته کچې ته ماته زو یو بیا ټرو کې فالس کچې ته ټرو راکو مطلب کچې ته آیټم موجود وو نو بیا به سو شي نو الرټ بکیو الرټ کې بسولې کو پروډکټ already added to cart مخکې نه په کارت کې اچول شوی پروډکټ مخکې نه په کارت کې اچول شوی پروډکټ او کنو بیا به ایلس تراشي او په ایلس کې بیا موږ چې بیا موږ دا پوش کوو نو څو ګورم څو ګورم چې ته مخکې نه موجودو نو دایره برا کې کوم مخکې نه موجود نو بیا موږ ډاټا پوش کوو هغه نه غیر به نه پوش کوو نو که زه راشم او دلته په دې یو ځل کلیک کوم نو ډاټا اډ شو که بیا کلیک کوم نو ماته چې پروډکټ already added to cart اوس دا هم څنګه دی اډ په دې کلیک کوم نو ګوره اډ شو چې بیا کلیک کوم نو موږ ته وایي چې پروډکټ already added to cart نو دویم ځل ته پروډکټ نه اډ کیږي او کله زرا شم تاسو پروډکټ وخم دا کارت ایټمز تاسو ته وخم او دې کلیک نه پاسې دلته خم console.log او په دې کې تاسو کارت ایټمز وخم سیو وکړم او د صفه ریلوډ اوس ګوره کله په دې کلیک کړم پروډکټ اډ شو کنه ګوره 0 انډیکس اډ چې بیا کله کلیک کوم نو موږ ته سوي پروډکټ already added to cart مخکې نه اډ شوی دی ګوره بیا کلیک کوم نو بیا موږ ته ایرر راکړي نزي مخکې اوس په دې کلیک کوم نو ګوره دا اډ شو اوس دوه پروډکټ شو اډ شو موږ خو چې کله بیا په دې کلیک کوم نو بیا موږ ته وی چې دا نشي اډ کېدل دا موږ سره نشي اډ کېدل نو دا موږ سره د پروډکټ د اډ کولو کارت ته خبره و تر دې ځای پورې موږ څه وکړو چې موږ پروډکټ کارت څنګه اډ کولای شو دا کارت ایټمز په نوم چې دا کوم سره اره ده په دې کې موږ خپل پروډکټس اډ کړو بس دې پورې زمونږه د پروډکټ اډ کولو کار وشو مخکې بس کوو او سم دغه نه به موږ ډاټا راو باسو او دلته چې دا کوم سره کارت دی په دې کې به شروع کوو او زمونږه دا کار دی